Reciprocal pronoun. The pronoun which show mutual relationship between two person, place or things. Reciprocal pronoun څه ته ویل کېږي؟ Reciprocal pronoun هغه pronoun دی کوم چې دوه سړو د دوو ځګیو یا د دوو شیانو په باره کې موږ سره د هغو په منځ کې چې کوم تعلق دی هغه زموږ سره ظاهروي، نو هغه ته بیا موږ reciprocal pronoun وایو. هغه pronoun کوم چې موږ سره د دوو سړو یا د دوو ځګیو یا د دوو شیانو په باره کې mutual relationship ظاهروي د هغو په منځ کې، نو هغه ته بیا موږ reciprocal pronoun وایو. reciprocal pronoun بیا زموږ سره ډیوایډ شوي دي، دوو ته یو ویل کېږي each other او بل ته ویل کېږي one another. each other به موږ کله چې د دوو کسانو د دوو ځمکو یا د دوو شیانو په باره کې خبره وه هغه دپاره بیا موږ each other استعمالوو. کله چې د دوو نه سوا خبره وه هغه دپاره بیا موږ one another استعمالوو. For example, ساجد and جلیل friends of each other. ساجد او جلیل په خپل منځ کې ملګري دي. ساجد and جلیل brothers of each other. ساجد او جلیل په خپل منځ کې څه دي؟ وروڼه دي. پاکستان and افغانستان friends of each other. پاکستان او افغانستان په خپل منځ کې ملګري دي. They are enemies of one another. هغوی د یو بل دشمنان دي. They are enemies of one another. They are friends of one another. هغه د یو بل ملګري دي. کله چې موږ د دوو شیانو د تعلق په باره کې خبره کوو نو هغه لپاره به موږ reciprocal pronoun استعمالوو. دا ویډیو د reciprocal pronoun په باره کې که چېرې خوښه شوې مو وي نو ویډیو لایک کړئ او چینل خامخا سبسکرایب کړئ.